د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو زده کوونکو د هر څه له مخه زه شفیق الله نورزی خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د روغتیا جامې مو په تن وي. خوښ یم چې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې یم تر څو نوی لوست تاسو درنو زده کوونکو ته وړاندې کړم. درنو زده کوونکو مخکې د دې نه چې نوی لوست پیل کړو یو ځل تیر لوست ته ورګرځو او څو ټکو څخه یوه لنډه یادونه کوو. ګرانو زده کوونکو د موږ او تاسو د تیر لوست عنوان و جینیتیک او د جینیتیک تاریخ. درنو زده کوونکو ومویل چې جینیتیک هغه علم دی چې د یو نسل څخه بل نسل ته د خصوصیاتو، صفاتو، ځانګړتیاو لیږدول مطالعه کوي او څیړي، یا د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د خواصو او یا د صفاتو لیږدول مطالعه کوي. درنو زده کوونکو همدارنګه که چیرته د جینیتیک تاریخ ته یوه لنډه کتنه وکړو، 10,000 کاله پخوا انسانانو کوښښ کاوه تر څو نباتات او حیوانات وروزي او د هغوی په نسلونو کې اصلاح راولي، اصلاح یې کړي. خو کله چې هغو دغه کوښښونه پیل کړه د هغو په پایله کې په نباتاتو کې هم اصلاحات راغله او ډېر حاصلات یې لاسته راوړه، او په حیواناتو کې هم د بیلګې په توګه که چیرته موږ د غواګانو شیدې په نظر کې ونیسو نو هغه اصلاح شوې غواګانې د هغو غواګانو په پرتله چې غیر اصلاح شوې ډېرې شیدې به ترې لاسته راوړي. درنو زده کوونکو خو دغه فعالیتونو یو علمي اساس نه درلوده، قوانین نه درلودل، په یو قانون باندې استوار نه و. خو لومړنی شخص چې ګریګرو مندل نومیده او یو اتریشي راهب و، په کلیسا په یو باغ کې کار کاوه، نو د په 1866 کال کې په مشنګ بوټي باندې تجربې سرته ورسولې او د دغو ارثي خواصو لیږد باندې حاکم قوانین رامنځته کړل. او د هغه څخه وروسته د جینیتیک د علم اساس رامنځته شه او د اساس هغه پایه یا بیس یې کېښودل شي. راځو درنو زده کوونکو نوي لوست ته د موږ نوی لوست بیا هم د 10م ټولګي د بیولوژي مضمون اړوند دی. 22 لوست دی، د لوست عنوان دی پر مشنګ باندې تجربې. لکه څنګه چې ما مخکې ویلي وو چې دغه اتریشي عالم یا اتریشي چې هغه وخت کې اتریشي راهب و په مشنګ بوټي باندې تجربې رامنځته کړې. اوس لږ په دې مطلب کې وړاندې ځو چې اوس نوی عنوان مو دا دی پر مشنګ باندې تجربې، چې دغه تجربې چې مندل سرته رسولې وې دا تجربې څنګه سرته رسولې دي. اوس د هغه لوست او د دې لوست هغه اړیکه سره ټینګه شوه. 62 صفحه ده او همدارنګه 63 صفحه ده. هیله مند یم چې دا صفحه به مو کتاب کې د ځان سره راړولې وي. د تیر په شان معمول ډول باندې بیا هم د لوست لپاره موخې لرو. نو د موږ موخې دا دي چې د تاسو درنو زده کوونکو څخه هیله مند یم تر څو د مشنګ د انتخاب په هکله پوه شئ، او دویمه هیله دا ده چې یا دویمه موخه مې دا ده چې د مشنګ ځانګړتیاوې وپېژنئ. نو تاسو په دې دوه ټکو باندې باید پوه شئ د لوست په پای کې. یو چې تاسو باید په دې پوه شئ چې د مشنګ انتخاب څنګه دی. زه چې کله وایم چې د مشنګ د انتخاب په هکله پوه شئ، یعنی دا چې ولې مشنګ انتخاب شوی دی. تاسو ګورئ ګوناګون ډول ډول بوټي شتون لري. په هغه پخوا زمانه کې به هم ډول ډول بوټي وو. نو د دې ټولو له منځه مشنګ څنګه انتخاب شوی دی، یو په دې باید پوه شئ، او بل دا چې د مشنګ ځانګړتیاوې هم باید وپېژنئ چې د مشنګ بوټی یا د مشنګ نبات کومې ځانګړتیاوې لري. درنو زده کوونکو د مندل د بریالیتوب لومړنی پړاو باید موږ پوه شو پرې چې خپله دغه د مندل د بریالیتوب لومړنی پړاو کوم درنو زده کوونکو لومړنی پړاو ښه انتخاب و.
ښه انتخاب یعنی د مشنګ انتخاب و. کله چې موږ وایو لکه د نورو ساینس پوهانو په شان تاسو ګورئ چې درنو زده کوونکو مندل هم ډیر یو مشهور ساینس پوه دی، د جینیتیک پلار ګڼل کیږي، د جینیتیک هغه اساس هغه رامنځته کړی دی. نو د هر بریالیتوب لپاره یو فاکتور، یو لامل، یو دلیل شتون لري. نو د مندل د بریالیتوب لومړنی پړاو څه درنو زده کوونکو؟ ښه انتخاب و. د ژوند په بېلابېلو برخو کې درنو زده کوونکو ښه انتخاب بې شکه چې انسانان د بریالیتوب لور ته رسوي. نو مندل هم دغه لومړنی د بریالیتوب هغه پړاو چې هغه ښه انتخاب و. ښه انتخاب یعنی د مشنګ انتخاب چې هغه د خپله تجربو د سرته رسولو لپاره څه انتخاب کړی و درنو زده کوونکو؟ د مشنګ بوټی انتخاب کړی و. نو کله چې زه لاندې نور څه لیکم، نور وضاحت ورکوم، تاسو ته ښه واضح کېږي چې مشنګ ولې دومره ښه دی چې هغه د بریالیتوب سبب شوی دی. مشنګ څو ځانګړتیاوې لري درنو زده کوونکو؟ څو ځانګړتیاوې لري. مشنګ ژر دانې ورکوي، کله چې مشنګ درنو زده کوونکو کښت شي نو مشنګ څه کوي درنو زده کوونکو؟ ژر دانې ورکوي، یعنی د مشنګ دانې ژر منځته راځي، یعنی ډیر وخت پرې نه تیریږي. همداسې درنو زده کوونکو ژر وده کوي او ګلان کوي. څه کوي درنو زده کوونکو؟ همدارنګه ډېرې دانې کوي. نو کله چې درنو زده کوونکو موږ وویل چې د مندل ښه انتخاب و چې هغه بریالیتوب ته ورساوه، لومړنی پړاو د بریالیتوب یې همدا و چې هغه ښه انتخاب کړی و، یعنی مشنګ انتخاب کړی و. نو مشنګ خو باید یو څه اوصاف ولري، ښه اوصاف ولري چې هغه د هغه په وسیله باندې بریالی شوی دی. نو موږ وویل مشنګ ژر دانې ورکوي، یعنی ژر مشنګ په چې کله موږ کښت کوو د هغه دانې ژر لاسته راځي. همدارنګه ژر وده کوي، همدا د ودې سبب دی چې ژر دانې ورکوي او ګلان کوي. ژر وده کوي او ګلان کوي، یعنی هم ژر وده کوي، وخت ډیر پې نه تیریږي، او همدارنګه ګلان کوي او ډیرې دانې ورکوي. نو کله چې لږ نورم موږ وړاندیزو درنو زده کوونکو په دې مطلب کې، نو هره یوه ځانګړتیا یې چې دی یوې تجربې ته مربوط کیږي. که چېرته د ژر دانو خبره وي، که د ودې او ګلونو خبره یا هم د ډیرو دانو خبره وي. درنو زده کوونکو د مشنګ ځانګړتیاوې چې او بله خبره دا ده چې مشنګ څو ځانګړتیاوې لري. د مشنګ څو ځانګړتیاوې چې هر یوه څو دوه حالته لري. درنو زده کوونکو مشنګ څو ځانګړتیاوې لري چې هر یوه یې دوه حالته ښکاره کوي، چې هر یوه یې دوه حالته ښکاره کوي. نو دغه څو ځانګړتیاوې څه دي درنو زده کوونکو؟ لومړی ځانګړتیا یې دا ده درنو زده کوونکو چې دانې غونجې وي او یا هم صافي. لومړی ځانګړتیا یې دا ده چې دانې غونجې
او یا صافي وي. دویمه ځانګړتیا یې درنو زده کوونکو څه ده؟ دویمه ځانګړتیا یې دا ده چې د ګلانو د پاڼو رنګ یې ارغواني یا سپین وي. د ګلانو د پاڼو رنګ یې ارغواني یا هم سپین وي. درېیمه ځانګړنه یې دا ده چې د نبات ځاني ګردې خپرونې توان لري. یعنې څه؟ یعنې سیلف پولینیشن توان لري. درنو زده کوونکو، کله چې موږ وایو چې د مشنګ څو ځانګړتیاوې چې هره یوه یې دوه حالته ښکاره کوي، دا دي. دا ځانګړتیاوې کومه دي؟ دانې یې غونجې او یا صافي وي. یعنې یو نیمګړی حالت نه لري. دغه د مشنګ دانې یا هم غونجې وي او یا هم څه وي درنو زده کوونکو؟ یا یې دانې صافي وي. دویم، د ګلانو د پاڼو رنګ یې ارغواني یا هم سپین وي. ګورئ، ارغواني یو حالت شو چې ښکاره که، او سپین رنګ یې بل حالت شو چې موږ ته ښکاره که. او درېیمه ځانګړنه دا ده چې سلف پولیشن ګردشیندنې توان لري. یعنې د سلف په بخښنې سره د سلف پولینیشن د ګردشیندنې توان لري. سلف پولینیشن ګردشیندنه هغه ګردشیندنې ته وایي چې د نبات ګل یا د مشنګ ګل په خپل هماغه ګل کې چې دی ګرده افشاني کوي. د تاسو د لا پوهاوي لپاره ما د ګل یو موډل د ځان سره راخسته دی درنو زده کوونکو. دې ته موږ وایو د تذکیر آله. څه شی ده درنو زده کوونکو؟ دې ته موږ وایو د تذکیر آله. او همدارنګه ګورئ درنو زده کوونکو، دا کومه آله ده؟ د تذکیر آله. او موږ ورته وایو په اصطلاح باندې انتر. او دا چې تاسو ګورئ دا د تانیث آله ده. څه آله ده درنو زده کوونکو؟ دا د تانیث آله ده چې ګرده د تذکیر د آلې څخه راځي، د تانیث آلې باندې تویږي او بالاخره دلته هغه دانه منځته راځي. تاسو ګورئ دلته دانې منځته راغلي دي. داسې ګرده لاندې راغلې ده درنو زده کوونکو، دلته دانې منځته راغلي دي چې انشاءالله په خپل ځای باندې بیا دا موضوع تاسو ته لا ډېره تشریح کېږي. خو اوس د دې لپاره چې کله موږ وایو چې سلف پولینیشن یا هغه په خپل ځان کې ګرده شیندنه یا ګرده خپرونه کومه ګرده شیندنه ده؟ نو هغه دا ده چې دغه ګل یا یو ګل باید هم په خپل ځان کې د تذکیر آله ولري او هم په خپل ځان کې د تانیث آله ولري. نو دغه تذکیر د آلې څخه چې کله د تانیث په آلې باندې ګرده شیندل کېږي، نو دې ګرده شیندنې یا دې ګرده خپرونې ته موږ څه شی وایو؟ خپرېدنې ته موږ څه شی وایو؟ سلف پولینیشن موږ ورته وایو. درنو زده کوونکو، نو درېیم ځانګړتیا یې دا وه چې سلف پولینیشن توان لري. یعنې په خپل ځان کې ګرده څه کوي؟ خپروي، شیندي ګرده د خپل په ځان کې. درنو زده کوونکو، نو کله چې ګرده په خپل ځان کې شیندل کېږي، نو همدغه مشنګ نبات چې ګلې ارغواني رنګ درلوده او یا یو سپین رنګ درلوده، نو دا خالص نباتات په همدې رنګ باندې څه کېږي درنو زده کوونکو؟ منځته راځي. درنو زده کوونکو، د یاد شوې تجربې پړاوونه لیدل کېږي له دې په شکل کې. البته د دې تجربې هغه پړاوونه هم لیدل کېږي په 5 شکل کې چې تاسو ته به انشاءالله هغه هم وښیم. همدارنګه درنو زده کوونکو، تاسو ګورئ چې کله په بخښنې سره په 5 شکل کې نه درنو زده کوونکو، په 5 3 هغه شکل کې یا په انځور کې دا لیدل کېږي.
نو کله چې درنو زده کوونکو دغه نبات دغه شان په خپل منځ کې ګرده خپرونه شروع کوي نو بالاخره خالص نباتات دلته څه کېږي درنو زده کوونکو منځ ته راځي. همدارنګه یو نبات کولی شي درنو زده کوونکو چې کراس پولینیشن هم څه کا درنو زده کوونکو علاوه د دې نه چې یو نبات سلف پولینیشن ګرده شیندنه کوي نو کولی شي چې کراس پولینیشن ګرده خپرول یا ګرده شیندل هم سرته ورسوي. نو دا هغه ګرده خپرول دي درنو زده کوونکو چې دا یو ګل دی درنو زده کوونکو او فکر وکړئ چې د ما په دې لاس کې بل ګل دی نو کله چې د دې ګل څخه دې ګل ته ګرده خپریږي یا رسیږي نو دې ته موږ څه وایو درنو زده کوونکو دې ته موږ وایو کراس پولینیشن یا په متقابل ډول باندې یا د متقابل لوري باندې ګرده خپرول یا په متقابل ډول باندې نو دې ته اصطلاح کارول شوې ده کراس پولینیشن. نو درنو زده کوونکو نو کله چې به دغه مندل درنو زده کوونکو دغه تجربې پر مشنګ باندې سر ته رسولې نو ده به یو کار دا کوه چې خپله دغه تجربې به وار وار سر ته رسولې او کله چې به درنو زده کوونکو وار وار سر ته ورسولې نو دا به بالاخره وتوانېده تر څو یو خالص نبات منځته راوړي. نو د مثال په ډول باندې د مشنګ په نبات کې د مندل انتخاب شوی مشخصه د ګل رنګ و. نو درنو زده کوونکو هغه چې کله تجربې سر ته رسولې یوه بیلګه دا وه چې هغه د ګل رنګ په پام کې نیولی وه او د ګل فقط د ګل رنګ ته هغه توجه کوله او د نبات په خپلو کې سره کراس کوله. نو تاسو ګورئ درنو زده کوونکو دلته په مشنګ باندې چې کومه تجربې سر ته رسېدلې دي نو تاسو ګورئ چې د ګل رنګ په پام کې نیولی دی. په دې انځور کې معلومیږي 5.2 انځور دی. د نبات د قد لوړوالی یا د ونې هغه د کچه د لوړوالي کچه په نظر کې نیولې د دانې شکل یې په نظر کې نیولی دی او د دانې رنګ هم په نظر کې نیولی دی. درنو زده کوونکو دا هم د دې لوست انځور و. درنو زده کوونکو د موږ لوست همدلته پای ته ورسېده. نو تاسو ته کورنۍ دنده هم سپارم درنو زده کوونکو. تاسو به ووایئ چې خپله دغه سلف پولینیشن څه ته وایي. تاسو کورنۍ دنده دا ده چې وایي سلف پولینیشن څه ته وایي. تشریح کړئ. نو تاسو درنو زده کوونکو دا کورنۍ دنده شله چې سلف پولینیشن څه ته وایي تشریح کړئ. نو تاسو د راتلونکي لوست عنوان دی د مندل تجربې او همدارنګه د مندل لومړنۍ تجربه. درنو زده کوونکو هیلهمند یم چې خپل کورنۍ دنده سر ته ورسوئ د دې لپاره چې د تاسو په ارزیابۍ کې شمیرل کیږي. د راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. ښه ژوند ولرئ.